دا چې کوم ځناور دي یا غواګانې دي دا په د وزیرستان په امریکا کې زمونږ د ریټایر میجر کلندر شاه یوه ډاکټره لور ده هغې انتظامات کړي په ټول وزیرستان کې هغه کسانو ته چې چا قربنۍ نه وي کړې نو هغې دپاره یې د قربنۍ انتظام کړی دی چې هر څوک د لوی اختر په دې خوشحالي کې شریک شي او غریبانان هم د عید ولمنځي نو دې سره په دې قربنۍ کې څو نور فرینډز دي یا څو نور کسان دي چې هغې هم مرسته کړې ده او ډونیشن یې ورکړی دی چې په هغې کې صدف علي ده نوین علم دی او زاهده ملک ته او ورسره په د بل ځناور کې ظفر ملک او حزاله قادر نعمان ملک او فریحه قیوم دې کسانو مرسته ورسره کړې ده او یقینا دا اوسېږي په امریکا کې خو د دوی تړب د دوی احساس د دوی جذبه د دوی همدردي دې جوګا کړل چې دلته په وزیرستان کې غریب خلک د دوی د وجې نه فایدې حاصلوي. هم دا وخت میش په شمالي وزیرستان کې په ایدا کې موجود دي دا چار مې شریک کړي دو میش ته د میډم نه درې ځناور مې لو شوي دي په دې چې دوه د ایدا کې دي او د یو د نوراک ته نوراک سره میش رابطه وکړه خو هغې داسې اکسس میلاو نه شو کسون میلاو نه شوله دا میش دلته لول کړو دا حصې به پسې جوړوي میش به نوراک ته رسوي د ټولې ایدا کې ډیټا میش کلیکټ کړي دو چې چا یې دینه نه وي کړې غریبونو ته دا میش ډور ټو ډور رسوي او میش سره د روشنی ویلفیر سوسایټي او د ایدک بیدار ځوانان ګروپ دلته موجود ده دې زموږ ورتیا ده چې دا حصې به ټولې ته رسوي او ټولې ته به دا ځناور رسوي. مننه. دا نن چې کوم تاسو وینئ دا ورسته کسون لګیا دي دا د عید الاضحی چې کوم سنت ابراهیمي می سره پیکیج ده دا د نوراک ځناور ده چې په ایدا کې شمیزه لول کړه ده د چې کوم سره ډونرز دي آغا دادی مهناز محزم سلیم اظهر حیات ثروت پروین سمیه سایما علی بنیش صفدر دا د ډونر دي چې کوم میشته دی د ځناور رو کړه ده دا زموږ میشته روکړی وه د ایدک بیدار ځوانانو په وزیرستان روشنی ویلفیر سوسایټي ته چې دا د کوم ډیزروینګ کسان دي ته ورسوي انشاءالله میش لګیا یي او دا میش رسوي او ډور ټو ډور ته میش دا رسوي بس میش د دې خلک ډېره شکریه ده کوي چې کوم خلک د وزیرستان سره ډونیشن کړی په دې سخت وخت مثال دی هر وخت مې سره ډونیشن کو د وزیرستان خلک امداد کو مې د ډېره شکریه ده کوي.